أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د لوی توانا او مهربان خدای جل جلاله په نامه د افغانستان د اسلامي امارت درنو مشرانو، د بیلابیلو ادارو ښاغلو مسؤلینو، د جهاد د سپېڅلې لارې زړورو مجاهدینو، د هیواد باغیوره او مېړنیو ولسونو او په تالار کې ناستو ټولو محترمو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون تالار ته مو هرکلی کوو، هر کله راشئ قدمونه مو پر لیمو. په پیل کې باید د هغو سپېڅلو شهیدانو اروا ته دعا وکړو چې په ډیر ویاړ د افغانستان د جهادونو په بهیر کې خپل سرونه د وطن د ازادۍ په موخه نذرانه کړل. الله جل جلاله دې بهترین جنتونه ورکړي. همداراز هغو پتمنو او باوقاره کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو چې د دغه جهادونو په لار کې یې د کورنۍ غړي شهیدان یا معلول شوي دي. همدارنګه یې کورونه او حجرې ړنګې شوي، رب لا یزال دې په دواړو جهانونو بدله ورکړي. درنو حاضرینو، د جدې شپږمه د افغانستان د تاریخ توره ورځ ده. 43 کاله وړاندې په همدې ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو بربنډ تیری وکړ. د هیواد پلازمینې کابل ته داخل شول، وروسته یې بیا ولایتونو او ولسوالیو ته لار وموندله. دغه تیری هغه مهال نه یوازې اسلامي نړۍ وغانده، بلکې کفري نړۍ یې هم پر وړاندې سخت غبرګونونه ښکاره کړل. خو د زور او وحشت پر مستۍ سپور شوروي خپل جبر او یرغل ته دوام ورکړ. د تاریخي شواهدو پر بنسټ شوروي اتحاد نه یوازې دا چې یو نظام ړنګ کړ، بلکې د افغانستان ملي شتمنۍ، اقتصادي خپلواکي، اسلامي مقدسات او کلتوري ارزښتونه ټول له خاورو سره خاورې کړل. په میلیونونه افغانان شهیدان او معلولین کړل، په میلیونونه خلک یې بېکوره کړل او نسبتاً یو جوړ افغانستان یې په کنډواله باندې بدل کړ. د دغه ستر ښکېلاک پر وړاندې په تشو لاسونو خو ایماني جذبه همدا زړور افغانان راپورته او د جهاد صفوف یې منظم کړل. نه یې د شوروي ښکېلاک د زغروال ټانک او نه هم د جیټ الوتکو پروا وکړه. د هغه وخت د یو مجاهد وینا ده چې ویل یې موږ چې لومړی ځل جهاد پیل کړ 100 کسانو سره به 10 ټوپکه وو، چې هغو ټوپکو یوازې یو ډز کولی شوی. پر کلي مو د روسي ښکېلاک قوه راغلې وه. موږ په همدې 10 ټوپکو وجنګېدو. د ایمان او عقیدې زور و. 2 زغروال ټانګونه مو ترې ونیول او ټوله قوه مو پر شا وتمبوله. رښتیا هم کله چې جذبه سپېڅلې وي، نه مسلمان ماتې خوري او نه هم د ستړیا احساس کوي. هغه وخت دا